طالبانو مذاکره کوونکي ټیم کې ولې بدلونونه راوستل؟ مولا هیبت الله اخندزاده څه غواړي؟ تازه څه شوي دي؟ دلته په ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. ډیلی ټایمز وایي طالبان خپل مذاکره کوونکي ټیم کې بدلونونه راولي یا هم نوی ټیم د خبرو لپاره ټاکي. د طالبانو مشران د بین الافغاني خبرو په درشل کې د دې ډلې مذاکراتي ټیم کې د بدلون او حتی د نوي ټیم د جوړېدو په اړه خبر ورکوي. د طالبانو یو غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ډیلی ټایمز ته ویلي دي چې وړاندیز شوي دي چې د طالبانو مشرتابه ډلې څخه یو نوی ټیم جوړ شي او دا ټیم به د طالبانو مشرتابه د مستقیمي څارنې لاندې وي. د طالبانو دې غړي ویلي چې بل وړاندیز دا دی چې نوی غړي د پخواني ټیم ته ور وپېژندل شي او د دې موخه چې ټیم د چا تر نفوذ او اغیز لاندې نه دی. همدارنګه یې وویل چې پریکړه نیول شوې نه ده او هیلې یې دا دي چې په دا وړاندیز به راتلونکو ورځو کې د رهبرۍ شورا کې خبرې وشي. راپور کې راغلي چې د طالبانو رهبر امیر خان متقي، مولوي جان محمد مدني، ضیاء الرحمن مدني، شیخ سعید رسول د مذاکرې له ټیم څخه لرې شوي او ډاکټر صالح منیر سعادت، جهانګیروال عابد قاضي سید جان هم د قطر سیاسي دفتر څخه لرې کړل شوي دي. په ورته مهال د افغان حکومت مذاکراتي ټیم هم پوره چمتووالی نیولی او د مذاکراتو نیټې او وروستی کېدو سره په حرکت کې دي. له دې سره وړمه ورځ د افغانستان او امریکا او روسیې د تاوتریخوالي کموالي او بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیلېدو باندې ټینګار کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو په یوه ویډیوي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره د سولې هڅو څخه هرکلی کړی او بین الافغاني خبرو په اجنډا کې د اوربند شاملېدو باندې ټینګار وکړ. درې واړو لویو همدارنګه د افغانستان په مشرۍ د سولې بهیر کې د مرستو ژمنې او د 19 کلونو لاسته راوړنو په اړه ژمنې شوي دي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.